بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د مایکروسافټ ورډ یو لسمه ویډیو ته راغلاست وایم. په دې ویډیو کې موږ بیا هم په فارمټینګ باندې کار کوو. راځو لومړی یو متن په نښه کوو یا سلیکټ کوو، په بلاک کوو یې. راځو ورته چې د دې دلته راځو ورته چې چینج کیس، ورته چې اپر کیس ټول په غټو حروفو، ورته چې لاور کیس ټول په لوور کیس په وړو حروفو، او کیپیټل ایچ ورډ هر لغات به غټي، که چېرته سپیس وي د دوه لغاتونو په منځ کې د ټکسټ په منځ کې هغه غټوي. وایي ټاګل کیس لومړی د هر لغات لومړی توری په وړو، او ورته سنټنسز کیس عادي د جملې څنګه چې جمله لیکل کېږي په هغه حالت کې دا کیس. اوس راځو دلته ورته چې مثال یو متن هایلایټ کوو لکه هایلایټر په شان باندې، دلته بلاک کوو، دې یو رنګ ورکوو، مثال زیړ رنګ ورکوو، په نښه کوو چې مثال د آینده دپاره بیرته دې ته راځو، یا کوم اشتباه یا کوم متن اضافه کوو یا کوم مهم متن هغه تاسو هایلایټ کوئ، بیرته بلاک کوو. داسې دلته راځو بېلابېل رنګونه دي، هر رنګ چې ورکولی شي، او کله رنګ ته لرې کوئ نو کلر دا بلاک کوو او فارمټینګ ورکوو، لکه ورته چې مثال ریډ یا بلو رنګ ورته ورکوو، ورته چې مثال 11. که بیرته دا فارمټینګ پاکوو د دې دپاره دغه ای ری سره علامه چې ورسره د کلیر آل فارمټینګ، نو بیرته به دې حالت ته راشي. که بیا فارمټینګ ورته ورکوو، ورته ووایو چې مثال سور، او ورته چې کلیر فارمټینګ څه فارمټ هم چې ورکړی، که بولډ وي ایټالیک هر شی چې راټول د منځه لاړه. دلته اوس راځو یو متن ته بیل د فارمټ غوره کوو، ورته دلته راځو ورته چې ټکس افیکټ اینډ ټوپوګرافي، په دې کې مثال دا متن ورته دغسې راوله، دا هم سلیکټ په دې شکل راغی، ورته چې فونټ یې غټ کړه لږ په دې شکل. راځو دلته ورته چې آوټلاین یې سره هم کا سور کا، مثال شین کا، دا د آوټلاین دپاره رنګ، دلته ورته مثال څومره غټ کا آوټلاین یې، دا خطونو په واسطه تاسو غټولی شئ، مثال ډش په دې شکل سره آوټلاین. هلته فنټ ته ګورئ، دلته اتومات فنټ تغیرېږي چې څه وخت دلته ماوس پوینټر مور لاین تاسو نورو لاینونو مثال راتلی شي، دلته مثال خپله وګورئ، مثال په دې شکل دا تغییر شو. بیرته راځو دلته ورته چې فارمات شیډو لږ سوری ورکوو چې برجسته کوو. هلته فن دلته تاسو ګورئ کوم دغه باندې زه هغه نمونې باندې زه مږ نښه یا ماوس پوینټر راولم، نو هغه تاسو بدلیږي په دې شکل باندې. راځو ریفلیکشن ته مثال لکه لاندې ریفلیکشن ورکوي، یعنې کاس ورکوي لکه په دغسې. ګلو مثال شاوخوا ته رنګ ورکوي، مثال کوم رنګ چې ته غوره کوې، سور دا زیاتی کمی په دغه شکل. دلته مثال رنګ په خپله ورته غوره کولی شي، مثال کوم رنګ ته ورکوي، نور رنګونه درته ښیي په دې شکل سره. نو دا د دې فارمټینګ دا کار موږ د انزرت نه هم کولی شو، چې مثال انزرت ته راشو ورته چې انزرت او بیا فنټ دې تبدیز ته راشو، مثال انزرت دغه دلته ورته خپل متن ټایپ کړو په همدې شکل، او داسې هم کولی شي چې متن سلیکټ کړي او د هم صفحې نه دا تغییر کړي. نو دا فارمټینګ کلیر فارمټینګ په الله تعالی کې په دې باندې تاسو پوه شوي یاستئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښوي لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، او د بیل آیکن کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیو څخه باخبره اوسئ. که کوم کمنټس لرئ، کوم د دې ویډیو لاندې کمنټس وکړئ، که انتقاد وي، پیشنهاد وي، خپل انتقادونه موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ د ویډیو د دې درس ویډیوګانو کې په سمه توګه تاسو ته هر کمنټ تشریح کړو.